درباره پل نظر خودت هم میشنویم. چطور جورش کرده امارت اسلامی افغانستان؟ امارت اسلامی افغانستان بسیار جاها را جور کرده و از پل که این رقم جور کرده ما بسیار زیاد خوش شدیم، بسیار زیاد مقبول جور کرده و دیگر جاهای دیگر هم جور کرده که پل سرخ است و چند جای دیگه است. از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم. دا نظر کو واخلو. ماشاءالله امارت اسلامی ډیر ښه روان ده، ډیر ښه فعالیتونه کړي دي او تاسو ټول ګورئ د ټول هم د کابل ښار کې ډیر فعالیتونه کړي او خصوصا چارایان سړکونه دغه دا کوچسنګي ګورئ چې روان دي ماشاءالله فعالیتونه ډیریږي ورځ په ورځ. خدای دې نور هم ورته توان ورکړي چې همدغسې زموږ وطن جوړ کړي او پیشرفت وکړو په خیر. به نظر شما دکورش مقبول جور کردن نگه؟ فعلا امارات اسلامی که آمده شخص ما خود بسیار خوش هستیم. روز تا روز بدر درباره کشور ما بدر امکانات بدر زیاد است. بدر فعلا شکر بسیار خوب است، خوب پیش میره بدر کارا و بسیار مقبول شده این ساحه. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو. الله دې وکړي سهار هیواد کې روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال یو ضربه احساس په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه د کوټې سنگي له ساحې څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګرانو لیدونکو نن د اختر شپه ده او د روزې مبارکه میاشت هم په خیر تیره شوه. نو الله دې وکړي په ټولو مسلمانانو په خیر تیره شوې. نو ګرانو لیدونکو نن راغلم زه د کوټې سنگي پولیس تاسو وینئ ماشاءالله ډېر ښایسته او خوندورې ډیزاین او ډیکور یې ورکړی ده. نو زه هم راغلم دې ساحه کې تاسو ته خپرونه چمتو کړم او همدارنګه دې چې اوسېدونکو سره خبرې وکړو چې څنګه ساحې نه خوند اخلي نه اخلي او یادونه وکړم چې د ریاست ښاروالۍ لخوا نه تقریبا 2 میلیونه په افغانۍ لګښت دا ساحه ښکلې کړې ده او تنه دا ساحه نه ده د کابل بېلابېل ساحې همداسې ښکلې شوي دي د اختر په شپو تر څو موږ هیوادوال د اختر په شپو نه خوند واخلي او منظرې وکړي. نو موږ سره مل اوسئ، د موږ ملتیا وکړئ، ځو یو څو ورونو سره خبرې کوو، د هغې نظرې اورو د دې پله له خاطره او همدارنګه یې اختر پوښتنې ونه کوو سبا د اختر د څه تیاریانې نیولې دي او څه پلانونه لري. نو موږ سره اوسئ. دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو خندای پر من پور د لغم جنا انقلابا خندای پر من پور د لغم جنا انقلابا دستړي ملت شوندو ته مسکا. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. همدې کوټې سنګي ساحه کې یو دلته خواته هم 2 ورونه درېدلي دوی سره هم بعضې خبرې اترې لرو. موږ سره مل اوسئ، د موږ ملتیا وکړئ. برادر خوب هستی؟ خوب است ساعت خوب جان جوره بخیر هستی؟ بخیر باشه. شما خوب هستی؟ خوب هستی بخیر هستی جان جور است شکر بخیر سلامت. خیر ببینید. میشه در قدم اول خودت معرفی کنی به دوستان؟ اسمم فیاض است، از ولایت کابل هستم دیگه. نمی کابل دیگه دنیا آمدی و زندگی کردی؟ سنگی دمی خود سنگی زندگی کردم. بسیار خوب. شما برادر؟ من محمد نصیر مایار است و در ولایت کابل زندگی میکنم. اصل جایم از میدان وردگ است. چطور بود ماه رمضان؟ بخیر گذشت؟ خلاص کردی؟ رمضان فضل خدا بسیار یک ماه پر برکت بود که زیادتر مردم شخصا خودم میش نفهمیدم. در ضمن ماه مبارک رمضان در یک ماه پر برکت بود و تمرین خودم پیش میبردم. و برادر درباره پل هستم پرسان کنم چطوره به نظر شما دکورش مقبول جور کردن نگه؟ فعلا امارات اسلامی که آمده شخصا ما خود بسیار خوش هستیم. روز تا روز بدر درباره کشور ما بدر امکانات بدر زیاد است. بدر فعلا شکر بسیار خوب است، خوب پیش میره بدر کارا و بسیار مقبول شده این ساحه. بسیار. نظر شما را اگه پرسان کنیم شما چی نظر دارید؟ بسیار یک نظر خوب داریم. خدا یارشان دیگه. حکومت که باشه دیگه.
آباد آباد میشه. آباد میشه دیگه بخیر. بخیر باشه. صبح عید از بخیر. تیاری گرفته به عید یا نه؟ به عید دیگه تیاری گرفتیم دیگه. عید پیش از پیش به تمام ملت مومن مسلمان عرض میکنم و تبریک میگویم دیگه. تیاری دیگه کل مردم گرفته، کسایی که روزه گرفتن البته. کسایی که روزه نگرفته دیگه عیدم نداره. دیگه. با جای میره نمیره صبح چی پلان داره؟ پلان ما خیز بیادر دیگه. شاید یک دو سه روز باشیم بیادر، بعد یک دو سه روز بعد پس میریم طرف وظیفه. فعلا وظیفه ما دلمند است. یک دو سه روز به تفریح آمدیم کابل خونه. بخش است دفتر جک با یونسوف مایش میکنه، در بخش دفتر جک بود. بخیر باشه برادر. کدام پیام اگه در آخر به بیننده ها داره کامرا در خدمت؟ پیام ما به مردم افغانستان نیست که برادر خود اصلاح کنه روز تا روز برادر، چون مردم افغانستان برادر زیادترش ملت باید که دولت دست یکی کنه کتاب توانه ملت برادر پیشرفت کنه. اگر ملت که دولت دست یکی نکنه دولت هیچ کار نمیتونه. دولت هیچ هم نیست. دولت که ملت دست هم کنه برادر پیشرفت میکنه ان شاء الله. در آخر اگه عید تبریک میگه کامرا در خدمت کن به بیننده ها. شما خب گفتیم بازم عید از انسانی و قلب به تمام ملت افغانستان، به تمام ملت مومن مسلمان تبریک میگم. یک عید پر از خوشی داشته باشن دیگه. همون تو معیشت کردم تو برن طرف چکر و خیر ببینید. تشکر که به ما وقت دادید. وقت خوش. رب کا بیر لور چشی حیرانا پلو ملالیو د الفت ګلان شیندو ولی اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن. ګران لیدونکو بیان تاسو څخه راغلاست یم اندې کوټې سنگي ساحه کې وو د پل لاندې. نو دلته خواته مې دوه دانې ځوانان ورونه هم درېدلي دي ماشاءالله. په دې شپه کې ټول ځوانان راوتي دي یختل په خوشحالۍ. نو دوی سره هم بعضې خبرې اترې لرو. د موږ ملتیا وکړئ، موږ سره مل اوسئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښه یې؟ شکر خیر جوړ یې. شکر د الله. تاسو ښه یې ورور؟ سلام علیکم. ښه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ په خیر یاستئ؟ شکر خیر اوسې ورور. مننه. کولی شئ ځان وپېژنئ لیدونکو ته؟ نوم مې نورالله د میدان وردګ ولایت د بندیچک ولسوالۍ. او فی الحال ژوند لکه کابل کې کوئ؟ کابل کې کوو. او تاسو ورور؟ زه میلاد یم د همدې کابل یو په کوټسنګي ساحه کې م کور ده او نن راغلي د اختر شپه ده. د کوټسنګي م جوړ کړی ده ماشاءالله، خدمت یې کړی ده. راغلي یو چې لږ وګرځو، خلک وګورو، د اختر شپه ده، خوشحالي ده او لږ وګرځو نو چکر ووهو. خیر اوسې ورور. نو څنګه د روژې مبارکه میاشت خراب کړي خو به نه یاستئ؟ د روژې مبارکه میاشت نامو خدا ډېره برکتي پرفضیلته میاشت وله او ډېره ښه تېره شوه ماشاءالله. اوس نو اختر ده، خوشحالي به یې لمانځو که نه. تاسو ورور څنګه روژې خو به خراب کړی نه؟ نه، روژه ډېره خوندوره او د فضیلت میاشت وه او ډېره خوندوره میاشت. ښه، یعنې خوندوره وه. نو په خیر تېره شوه؟ خیر تېره شوله. نظر درنه اخلو د ورور د کوټې سنګي پل یې څنګه جوړ کړی تا په نظر؟ ډېر خوندور کار یې کړی، یعنې ډېر ښه جوړه کړې ده. خوندور یې جوړ کړی ده. ای تا نظر که واخلو ورور؟ ماشاءالله امارت اسلامي ډېر ښه روان ده، ډېر ښه فعالیتونه یې کړي دي او تاسو ټول ګورئ د ټول همدې کابل ښار کې ډېر فعالیتونه کړي او خصوصا چارایانې، سړکونه، دغه دا کوټسنګي هم ګورئ چې روان دي ماشاءالله. فعالیتونه یې ډېرېږي ورځ په ورځ. خدای دې نور هم ورته توان ورکړي چې همدغسې زموږ وطن جوړ کړي او پیشرفت وکړو په خیر. د اختر په شپو کې تقریبا 80-80% کابل یې ټول چراغان کړی ده. هو ماشاءالله 80% چراغان کړی ده. موږ دا تمه او توقع ترې لرو چې 100% شي. او موږ هم په خدمت کې یو، موږ هم ورسره مرسته کوو تر څو چې په وس او توان کې موږ هم ورسره درېدلي یو او خدای دې دوی ته وس او توان ورکړي چې زموږ وطن آباد کړي. دا ځوانان ټول تښتي درګرد روان دي او په دې وطن کې اوسي. موږ او تاسو باید په دې وطن کې اوسو. دا زموږ وطن ده، دا د بل چا وطن نه ده. موږ دا وطن پرېږدو لاړ شو بل ځای کې نه کېږي که نه. باید په خپل وطن کې اوسو، خپل مور و پلار، خپل کورنۍ څنګه اوسو. وطن آباد کړو. دا ځوانان دي څه دي یو وطن د ملا تیری که نه؟ دا مونږ نه اوسو، تاسو نه اوسئ، دا خلک نه اوسي. دا وطن خو پاتې ده، دا خو تش پاتې کېږي. دا ځوانان چې ځي روان دي خو خیر
بیا هم څوک مشکل لري څوک یو رقم څوک بل رقم خو دا تمه او توقع ترې لرو چې پاتې دي چې خپل وطن کې انشاءالله تعالی جوړیږي وطن په جوړېدو روان ده خپل وطن ته خدمت وکړي خپل وطن ته خدمت وکړي د خپل جامع خپل خلکو ته خدمت وکړي خیر اوسې ورور مننه څه وخت هم راکړه لیدونکو هم غږ اوري که اختر مبارکي ورکوئ موږ کامران په خدمت ولې نه لیدونکو ته م اختر د زړه د تالي نه د اختر مبارکي ورته وایم او خدای دې وکړي چې او ښه او همداسې ښه د زړه اختر ولري او ښه خوشحاله اوسي هر کورنۍ کې د خوشحالي اوسي زموږ وطن کې خوشحالي اوسي ښه اختر ورته غواړم سبا په خیر اختر ده مخکې د مخکې اختر مبارکي ټولو هموطنانو ته وایم خدای دې وکړي چې او ښه او جوړ اختر ولري ژوندی اوسې خیر تاسو که د اختر مبارکي ورکوئ کامران په خدمت کې لیدونکو ته دا پیغام دی چې سبا له خیر اختر دی او د خوښیو ډک اختر ولري مننه ورور ښه وخت مننه زموږ ته وخت راکړئ خیر اوسې خدای په امان ګرانو لیدونکو تاسو یو څو انځورونه وګورئ زموږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ وطن آبادو دا وطن آبادو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو بخپلې اسلامي مینا وطن آبادو بخپلې اسلامي مینا وطن آباد ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم خواته مې یو څو وروڼه درېدلي د کوټې سنګي ساحه کې دوی سره بعضې خبرې اترې لرو موږ سره اوسئ د موږ ملتیا وکړئ برادر خوب هستی؟ سلام علیکم برادر خوب هستین ساعت ما بخیر هستین صحتتان خوب است؟ شکر فضل خدا شما خوب هستین شما خوب هستی برادر؟ شکر دی فضل الله خدای شب بخیره طبیعت شده شکر بخیر الحمدلله فضل الله خدای خبر بخیره برادر میشه خود یک معرفی کنی به دوستا؟ ما انجینر شهزاد امیری هستم از کابل هستم سکونت اصلی کابل سکونت فعلی هم کابل یعنی می کوټه سنگی زندگی میکنه یا به خرید آمده بود؟ ما با کارت 4 زندگی میکنیم به خاطر خریداری آمده بودیم کوټه سنگی این دوستایتان میشه؟ دوستایم هست رفیق جان سیار جان اینا دوستایم هستن به خاطر خریداری به کوټه سنگی آمدیم چه خریده ایران بگوی؟ والا چیز خوشمون آمد دیگه میریم دیگه طرف یک جای دیگه اگه چیز خوشمون بیاد از اونجا بگیریم ماه رمضان چطور بود؟ بخیر بهترین ماه رمضان این امسال بود که هیچ گرمی نبود هیچ فهمیده نشد که چی رقم تیر شد این بخیر خلاص شد حتی یک روزوار برای ما فهمیده شد که یک روزوار بود یعنی روز آخر بخیرم گوشتگی و تشنگی سر بعض کسا تاثیر کرده بود سر ما الحمدلله از روز اول تا این حال هیچ گپ نبود ماشاءالله والا خوب با انرژی هم معلوم میشه هیچ لاغرتان هم نکرده خب یک ذره ورزشگاه هستیم خیلی مشکل نداره مگم بهترین ماه رمضان همون سال بود برای ما ماه برکت بود هوا خوبتر بود هیچ کس نفهمید این ماه رمضان نه تشنگیشه نه گشنگیشه 100% برادر درباره پل نظر خودت هم میشنویم چطور جورش کرده امارت اسلامی افغانستان امارت اسلامی افغانستان خب بسیار جاها را جور کرده و از پل که این رقم جور کرده ما بسیار زیاد خوش شدیم بسیار زیاد مقبول جور کرده و دیگر جاهای دیگر هم جور کرده که پل سرخ است و چند جای دیگه است از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم فقط یک کمک از امارت اسلامی خواهش داریم که یعنی بعضی کسایی که در چک پوینت ها استاد میباشن یک ذره بیادبی میکنن اونا رو یک ذره اصلاح بسازه اگر یک مشکل نیست و هم میشه کسایی باشه که خودت در جمع امارت اسلامی زدن خواهم دو گپ است اگر ما از امارت اسلامی بسیار راحت هستیم امنیت تامین شده موبایل دوزی کم شده جرم کم شده برای همه مردم برای همه وطن همه حکومت بهترین حکومت است بهترین حکومت بهترین وقت در این پیش بخیر باشی برادر بیننده ها صدایت هم میشنوه اگر ایده پیش از پیش تبریک میگی کامرا در خدمت ایده خواست طرف خود به تمام بیننده های عزیز مبارک میگم صمیم قلب چه تو بگو اوش تو بگو سلام علیکم جوړ سره خیر طبیعت شه دی شکر خیر رفیق ما د زابل سیجن په کابل روډیجر سره څه خبرې دي نورې والا شکر ده ورور نظر دی واخلو څنګه جوړ کړی دا کوټې سنگي شه دی پل جوړ کړی دی د پوډریان سره کم کړی دی او خوشاله سو چې د پلان ځل شپږ سوی دی د پخوا څخه راشي لښ کم سوی دی ډېر خوشاله یو ورور
نه خوندور جوړ کړی دا خوندور جوړ کړی بیخي زموږ په زړه دی خیر اوسې ورور زنده باد امارات اسلامی افغانستان زنده باد او که اختر مبارکی وای هیوادوالم د اختر مبارکی د فرزبانه بچم صمیم قلب با کلا کی تبریک میگم ان شاء الله تعالی که عید خوش و آرام داشته باشین بیادرها دوستا همچنان به تو هم و شما همچنان شما تبریک میگه بانه سلام علیکم بعد سلام نمت عید گل و گلزار داشته باشین عیدتان تبریک شما همچنان بیادر وقتان نمیگیرم خدمت تشکر که با ما وقت دادید وقت خوش مننه وقت خوش ګرانو لیدونکو ورونو سره هم خبرې وکړې ماشاءالله ښایسته خوندول ګپ شپي هلکان راځه وروره راځه خبرې وایه ورور والله زه ډېر غریب یم یو څه شی دی راکړی به خیر د کور کې هېڅ شی نه لرم هېڅ شی نه لرې والله که هېڅ شی اوس چېرته روان یې کور ته هم مې پغمان کې ده پغمان دا ورور دغه پنځه دی راکړی و پنځه یې راکړه درته کوم قسم و دی کور کې هېڅ شی نه لرم قسم یې در اچوم سرکار یې والله همدا اوس چاغ نه راغلم کار هم کړی نه دی کار نه ده کړی نه جي بس سبا اختر ده نو کارونه خو فعلا بند دي که نه بس یا پنځه دی راکړه دوه دغه واله هر څه وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو د مینې د سرو زرو ګران لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه د کوټې سنګي ساحې څخه چې ما او د ما ګران همکار ارمان جان تاسو ته تقدیم کړه نو د سبا اختر د زړه له کومې تاسو ټولو لیدونکو ته مبارکي وایم الله دې کوسې تاسو روژې مونځونه عبادتونه ټول د الله په درګاه کې قبول وګرځي نو ښه وخت ښه چارې خوشحاله اختر ولرئ وطن آبادو دا وطن آبادو